بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو خويندو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو خوب د اوري دغه نه مخکې یادوري تاسو ته کوم که چینل ته نوي راغلی نو چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، لایک کړئ، دغې خیر ده انشاءالله. نو خوب اورو. سمندري او ډېرې ښایسته شنې اوبه یې اسماني شنې اوبه او اوبه لږې تېزې او کښتۍ کې دا یم او نور خلک هم راسره وي خو نور نه پېژنم چې څوک دي که نه. نو زه هم په کښتۍ کې یم. نو کښتۍ کې ښایسته بس خپل منزل ته روانه یو ښه ښایسته ورسېږي. ښه خوب ده. اوبه هم تېز وي که نه خو کښتۍ مشتۍ ورانې ضرر تاسو ته ونه رسېږي. خپل منزل ته ورسېږي. ما ویل چې د دې به څه خوب. نو دا خوب که رښتیا ته مسافر یا لاره کې د سفر او سوچونه کوې نو دا خوب دې کتلی بیا خو تعبیر کېږي نه ستا سوچونه دي، او که داسې ني مشکلات شی ني عادي حالت یې د خوب وخت ډېر ښه وخت وي نو دا ډېر ښه تعبیر لري. سمندر، اوبه، صفا اوبه دا په دې ژوند او په دې زموږ او تاسو په دې ژوند کې چې کوم شیان مخې ته دي، کوم شي کې روان یو، کوم کاروبار وي، مسایل وي، سفر وي، ژوند وي، په دغه باندې تعبیر کېږي. چې کله دا اوبه ارام وي ته اوبه ارام ګورې، صفا ګورې نو دا ښه ډېر ښه تعبیر لري. ستا په ژوند باندې تعبیر کېږي چې ژوند دې ارام ده، احساسات او جذبات دې او توکل دې هم صحیح ده او خپل هغه هدف ته روان یې. او د کښتۍ نه مراد همدغه دنیا ده، دا ژوند ده او د سفر د رسېدو څه ته وایي چې هغه منزل ته موږ رسېږو. معنا داسې انشاءالله ښه ګمان ولره په الله باندې، الله نه خیر وغواړه، انشاءالله خپل اهدافو ته رسېږي. والله تعالی اعلم.